دلته څوک نشته څنګه خوا دې خوا ګوري د تلیفون غږ مې واورېده چټیات مه وایه د څه شي تلیفون زر کوئ مخکې شئ چې ځو هغه ولې تلیفون ته ځواب ورنکړ هغه تلیفون د چا و ها مشه هغه زما تلیفون و یعنې زما له خوا ته پېژنې هغه لږه لیوانۍ غوندې ده زه ځم یو ځل ورسره دا خو زلال نه وپېژن دا دی ګرانې ډاکټره بیژن څه وایې ګرانې څه خبره ده ووایه یو څه مې ویل هغه کار مې خوشي کړ آفرین په تا جلۍ ډېره هوښیاره یې ته یوه هوښیاره جلۍ هغه خاین سړی نوړي و که څنګه هغه له موږ نه چېرته تښتېدلی شي موږ حتما ته بېرته راځو څنګه دې خوښه ده سبا ته له نږدې نه ووینو خدای دې تاسې ووهي دروازه دې ولې بنده کړې وه بیژن هغو سنګریانو مې پلار په سوریه کې نیولی دی مورې دا هېڅ ښه کار ونه شو له فرید نه وروسته ستا وار دی بیژن ته هم د ګواښ سره مخ یې حیرانه یم ته څه وکړم مورې مخکې له دې نه چې سنګریان فرید ترکیې ته بوځي هغه باید وژغورل شي څنګه هغوی له بلاونه ډک دي مورې که زما په خوښه کوې د سنګریانې کورنۍ پیدا کړه هغوی د فرید په وړاندې وکاروه کورنۍ یې ولټوه جګړه مې اوازه دی په دې خو پوهېږو د عسکري شاهین سره واده کړی هېڅ کورنۍ نه لري خپل او خپلوان هم نه لري دا ښځه یو زوی لري دا مېرمنه او ماشومان لري کېدای شي دوی زموږ کار اسان کړي بیژن غالبه امر وکړه بیژن ته باید یو اړین کار وکړې غالبه انشاءالله چې خیریت به وي بلې مهرباني وکړئ مورې د خپل ښوونځي ته راشه څه خبره ده لورې قادر ماشومان دې دلته دي ته څوک یې له ماشومانو نه مې څه غواړې خبرې مه کوه موټر ته پورته شه خوشي که مونږ چېرته بیایې آرام اوسئ زما ریانو شاهینه هغه چېرته ځي
د فرید ساینتزي قومندان صاحب. ته ځناور د بشیر ورور یې او بشیر زما پلار دی او ته پاسني کاکا یې کاکا مې یې پلار مې ژوندی دی. دا چې خور او مور مې چېرته دي باید حال ووایې. هغوی چېرته دي زه غواړم پوه شم. زه پوه نه شوم چې ته څه وایې عسکرې. تا خپل عقل له لاسه ورکړی. حال ووایه پاسته. مور او خور مې چېرته دي؟ دا عسکره مې له مخې لرې که جګړنه دې خپل عقل له لاسه ورکړی. اصلی بس دی. قومندان صاحب دا ځناور په هر څه پوهېږي. دا قرارګاه ته به یې د څېړنې لاندې نیسو او پوښتنې ترې کوو. هر څه به ښکاره شي اصلی. لږ صبر وکړه. اصلي راځه. سوري والا موږ به کله د دې ځای نه ځو؟ موږ مجبور یو چې شپې ته په تماشا هاوین. له ما سره یو ځای له دې سیمې نه نشئ وتلی جګړنه. غلی شه ځناوره غلی شه. بیا د زلال څنګ دی اسې او زلال سره غږی کوم بیرته سر باندې و. باندې زلال څه خبره ده؟ بله تاسو کې موبایل کې دې وګوره. څه دا خو زما ماشومان دی. ډاکټره څه خبره ده؟ هوای خوشې کوي. مون خوشې کوي. خیدې مون خوشې کوي. ولې زه له ډاکټر سره اړیکې نه لرم. زه ترې طلاق اخلم. د خدای لپاره مون خوشې کوي. هغوی خوشې کوي. د خدای لپاره هغوی خوشې کوي. ډاکټره دا ټول ستا له امله. خدای دې تا ته خپله سزا درکړي. موږ داسې حالت ته ورسولو. ګونې هغوی ماشومان دي. ما ونیسئ هغوی خوشې کوي ځناورو. ګونې ځناورو زه تاسې هم داسې نه پرېږدم. هغوی ته څه به وایې څه به وایې. غوږونه دې خلاص کړه که غوږ شه. که غواړې چې دې ژوندي پاتې شي نو څه چې زه درته وایم هغه وکړه. داسې مه کوه. موږ له هغه سره هېڅ کار نه لرو. زه ترې طلاق اخلم. خیدې مون خوشې کوي. غلی شه که مقلې. هغوی بې ګناه دي. هغوی هېڅ ګناه نه لري. ډاکټره دوی ته ووایي چې زه درنه طلاق اخلم. زرکامه ووایه. ووایه چې ما خوشې کوي. داسې مه کوئ. هغوی بې ګناه دي. داسې مه کوئ. زوی مې خوشې کوي. داسې مه کوئ. سترګې دې خلاصېږه ښه وګوره. مونږ تاسو ته څه بد رسولي؟ نه داسې مه کوئ. داسې مه کوئ. داسې مه کوئ. زوی مې خوشې کوي. موږ خوشې کوي. داسې مه کوئ. ډاکټره زوی مې خوشې کوي. خیر دی. داسې مه کوئ. ډاکټره دې ته وګوره. داسې مه کوئ. داسې مه کوئ. خیر دی. زما ماشومان یې درته ولې دي. د نصیب سره یې وسپه نیولې ده. دا وګوره سرداره. هغوی ټولې تښتولې دي. مونږ بې ګناه یو. خدای مونږ پرېږدئ. مونږ سره کار مه لرئ.
داسې مه کوه پاست انسانه پام کوه چې زلال خور او ماشومانو ته یې څه ونه وایې جګړنه بېځایه خبرې مه کوه تا له 5 دقیقې وخت درکوم فرید هم به اوس خوشېږه که نه نو هر 5 دقیقې وروسته به یو کس ووژل شي ماشا یو څه وکړه ماشا یو څه وکړه ډاکټره ځان دې راحت که هغوی زما وریښونه دي سمه ده ځان راحت که داسې یو حالت کې باید موږ خپل همت له لاسه ورنکړو پست انسانه څه خبره ده ځناوره څه خبره ده څه زه هغه پیژنم هغه چې څه وایي بیا یې حتما تر سره کوي زه خو وایم چې ما خوشې کوي که نه نو هغوی ټول وژل کېږي ډاکټره د غالب خبره باید ومنې پاست انسانه قاتله ته ځان ته انسان وایې ها ته ځان ته انسان وایې په دې ناولې سیرې سره راځې ټول هېواد بربادوې بیا خلکو ته وایي چې زه جهاد کوم تاسې څوک یې تاسې مسلمانان نشئ ګڼل کېدلی پاسته تاسې بې ګناه خلک وژنئ ته هم باید مړ شې زما وروره ته هم باید هلته اوس مړ شې ډاکټره سمه ده خوشې کړه باندې شي ورته ممې ها ډاکټره ممې ظلم کول مو بیخي ډېر شو ظالمانو صبر وکړه خوشې که درته وایم خوشې که شاهینه دا ونیسه خوشې مې که صبر وکړه ډاکټره صبر وکړه بې خبره شه هرې خوا ته کسان بیا ارامه اوسه قمندان صاحب هغوی ټول ځایونه لټوي آرامه اوسئ ما ته وګوره که خپل غږ دې وویسته نو په دې سر دې ولم دې پوه شوې پورته شئ زر کوئ رامنډه کړئ بیړه وکړئ زر کوئ موټرو ته پورته شئ وحشیان لاړل قمندان صاحب څه خبره ده د دې ځناور کسانو زلال خور او ماشومان تښتولي زلال ماشومان خدایا سمه ده قمندان صاحب خو څنګه پوه شو چې موږ دا ځناور نیولی څه کوو همداسې ورته په تمه کېږو اوس څه کوو ما باید زر خوشې کوي ډاکټره په داسې یو حالت کې باید همداسې یو کار وشي غلا شه ته نو ولې په خبره نه پوهېږې ماشه که په هغوی څه وشي زه مړ کېږم یعنې هېڅ ژوند نشم کولی هغوی زما هر څه دي ډاکټره آرامه اوسه زلال خوراو ماشومان زما هم خپل دي ګوره ځناوره
که د هغوی د ویښتو یو تا ته هم زیان ورسېده نو مرداروم دی داسې ډول یو کم عقل انسان دی اوس هم ځان دوی کوي داسې چې ده نو وګوره چې زه څه کوم دا ته څه کوې دا ته څه کوې خیر دی داسې مه کوئ داسې مه کوئ خیر دی قدر وشني داسې مه کوئ ډاکټره مډارېږي قدر نه وي پلار دې ته اجازه نه ورکوي ډاکټره Asaka umarsha, mermana umarsha, mewajun kegi. Lara, خیر دې ومشغوره پنځه دقیقې وروسته دا چلی وژل کېږي مډارېدل وړي داسې دی که اجازه نه ورکوي ډاکټره سنګوریان د فشار لاندې راغل فرید خوشي کوي یا لرم چې خوشي کړم کم نه زړه مې نه کېږي چې دا ماشومان ووژل شي زړه سوځېدل خو نشته بېژن فلمبرداري وګوره سرداره زلال خوره ماشومانې به نمته نیولي دي فلمبرداري زموږ له عباد نه خپروي هڅه کوو پوه شو چې هغوی چېرته دي قمندان صاحب ډېر وخت نه لرو وحشیانو موږ ته 15 دقیقې وخت راکړی که نه نو هغه ماشومان یو یو وژني قمندان صاحب پرته د فرید له خوشي کولو بله چاره نه لرو د فرید د نیولو لپاره مو ډېرې سختۍ تېرې کړې قمندان صاحب موږ نشو کولی چې زلال خور او ماشومان له ده نه قربان کړو فرید اخواته دی زلال خور او ماشومان دې خواته دي سرداره د هغوی په ځای کې هم تبادله نه شي کېدلی که د پولې نه د تېرېدو لپاره راوځئ نو سمدلاسه نیول کېږئ دا کار سخت دی سرداره قمندان صاحب زلال خور او ماشومان تاسې ورنه واخلئ موږ هم فرید خوشي کوو که فرید خوشي کوي بیا له هغه ځای نه څنګه راوځئ ځان ته یوه چاره پیدا کوو قمندان صاحب د قدس اردو به د سنګوریانو د ختمولو لپاره برید وکړي او خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي موږ ټول ستاسو لپاره دعا کوو زویه ژوندي اوسئ ماشا خدای دې له تا نه راضي شي ارامه اوسه ډاکټره د خدای په مرستې سره هغوی زلال خور او ماشومان روغ لاسته راوړي سمه ده ارامه اوسېږه ماشا ارامه یم راځه کې ژوندی اوسئ څه کوو سرداره له خپلو کسانو سره خبرې وکړه دا رامته شوي کسان دې ډګروال ته وسپاري موږ هم تا خوشي کوو ما خو تاسې ته ویلي وو چې ما له دې ځای نه نشئ بیولای بې ځایه سرزوري مه کوه که نه نو دا مغزه به دې په میږیانو وخوړل شي اوس نو دا ځناور ټول پېژنو البته چې بیا یې پیدا کوو ستاسې زور په ما نه رسېږي جلی خبره مو اوږده به زر کوه له خپلو کسانو سره خبرې وکړه فرید قمندان په اړیکه کې دی غالبه زه یم فرید امر وکړه آفرین ښه کار دې وکړه اوس نو به رامته شوي کسان په ګزلکایه کې خوشي که کله چې هغوی عسکرو ته ورسېدل نه سنګوریان بیا ما خوشي کوي پوه شوم سمدلاسه په کار کېږم دا خو په اسانۍ وشو ما خو تر اوسه یو کس هم نه ده وژلی خبره مې اوږده وغاله کار خلاص که زه باید ونه پېژندل شم تبادله ته وکړه سمه ده بېژن راځئ راځئ دوی کومه لوبه کوي خبره پوه شوئ سمه ده غالب ده زر کوئ که څه کول غواړې د سنګوریانو سره یو لوبه کوو بېژن دا اوس څه معنی لري فرید اخلو به رامته شوي کسان نه ورکوو داسې کوم کار باید ونشي تبادله باید سمه ترسره شي
زما په خبره پوه شوې؟ فرید هم لوبه کول غواړي. که غواړې له هغه نه پوښتنه وکړه. ما د دې کار مسؤلیت درته درکړی. دا خبره مې هیره وه. زه هېڅ ډول لوبه کول نه غواړم. پوه شوې؟ ته نن زه خپله بیا تا وژنم غالبه. سمه ده بیژن، نو غوسه کېږه. دا جلۍ سمه ده، څنګه چې ته غواړې هماسې به وشي. ګرانې ته ډاکټره ته لږ صبر وکړه بیژن، اسه بېرته راسه. امر وکړه ګرانې زما ملکې، ما ته یادولې زلال. ډاکټره دا ته څه ډول یو انسان یې ها؟ شرم ده شرم. د یو مخ ته دې وګوره، د نجلۍ ته وګوره. ها یا ګوره ګرانې دا ته څه ډول خبرې کوې؟ ما خو درته وویل که نه چې بیژن زما ملګری دی، یوازې ملګری زلال یعنې استخبارات چې ده. ډاکټره دې مکارې جلۍ ته غولولی. پوه شوم قمندان صاحب، ستاسې امر ته په تمه یو. ډګروال له یوې ډلې سره د زلال او ماشومانو د اخیستلو لپاره قزلقایه ته ځي. کله چې دا ځناور مو خوشي که بیا څه کوو سرداره؟ موږ به د برید لاندې ونیسي. هغې خوا ته ګزمه کوونکي کسان دي. ډګروال موږ سره مرسته کوي. هغه له یو ترکمن سرتېري سره اړیکې ټینګې کړي. موږ ته په تمه دی. موږ سمدلاسه د هغه څنګ ته ځو. ته ولې زموږ خبرو ته غوږ نیولی؟ ډېر بس سترګې سړی په خدای. ګرانې ستا پایله به هېڅ ښه نه وي عسکرې. دا ته څه وایې؟ والله چې ډېره دې وډاره کړم. انشاءالله چې دا ځناور به کوم رضالت ونه کړي. د څه شي رضالت به وکړي اصلې؟ قمندان صاحب فکر نه کوم چې هغوی به رامته شوي کسان همداسې خوشي کړي. قمندان صاحب له شمالي لوري نه موټر را روان دی. سمه ده مصطفی. ډګروالا موږ را ورسېدو. زموږ کسان ښکاره که. راځه راځه رایوالا کېنه دلته کېنه کېنه رایوالا زه کوم. برمته شوي کسان دلته دي. راځو. صبر وکړئ. کسان ته رانږدې شي باید فرید خوشي شي. فرید باید ما سره خبرې وکړي. تا کومه تېروتنه مو وکړه. نو خان ویشتونکی دا برمته شوي کسان وژني. غلی شه ځناوره، ما ته عقل مه ښیه. ځه ورک شه. راځئ.
تاسې ویل لوري ته دوه نښانې شتونکي دي ومې لیدل قمندان صاحب هغوی ماته پرېږده امر مه کوئ قمندان صاحب برمته شوي کسان راخلو تاسې هم دلته پاتې شئ عبدالله دوه کسان را واخله مخکې ځو امر پر ځای کېږي قمندان صاحب غالب قمندانه هغوی کسانو ته نږدې کېږي وړاندې مه پرېږدئ امر د پر ځای کېږي تر څو چې فرید ما سره خبرې نه وي کړي کسانو ته نږدې کېدل نشته غواړم د هغوی څېرې وګورم څېرې د څه لپاره ګورې هغه دې هلته دي که د ګورو نږدې شوئ د تبادلې مسله له منځه ځي لومړی به هغه مېرمن او ماشومان ووژل شي پوه شو ډګر مولا زه پرته له هغوی نه ژوند نشم کولی خدایه خیر دی ته ما ته هغوی وژغوره ډاکټره اندېښنه مه کوه هغوی ژغورل کېږي ګرانه پرته له دعا نه موږ بله چاره نه لرو زموږ یوازینۍ هیله دعا ده مه یې هېروه ښه نښانو شتونکي یوه بله خبره هم شته بې پروایي ما نږدې هم ډېره بې پروایي وکړه دا ټول زما له امله ما هغې ته خوشحالي ورنه کړه ماشه هغوی اخیستې دي هغوی ژغورل شوي دي قمندان صاحب هغه ځناور خوشي کوي سرداره پوه شوم قمندان صاحب ماشه هغوی اخیستې دا ولې خوشي کوو ولې سمه ده دا ځناور خوشي کوو ابلیسه ته څنګه خاندې ها ګوره نن به ته له دې ځای نه روغه مټ خوشې شې خو ډېر مه خوشحالېږه پوه شوې زه خپله تا وژنم وکیله زه خپله تا مرداروم لاسونه دې لرې که سرزوري مه کوه سرزوري مه کوه کنه نو هم دلته د سرپې کوم رزیله ته څه کوې ها ما ته وګوره سرزوري مه کوه بې ځایه سرزوري مه کوه هسې نمزې ورکېږي نور نو غلی شه کم عقله هو زه ځم خو تاسې له دې ځای نه نشئ وتلی تاسې ټول هم دې سیمه کې وژل کېږئ دا اوس همې سرزورۍ خبرې کوي هو سرزوري کوي قمندان صاحب څوک نشته टेलीफोन राखा झगड़ाना د خپل تیر وخت لپاره ډېر فکر مه کوه عسکرې فکر وکړه چې د کورنۍ غړي دې ټول مړه شوي دي مور مې پلار مې خور مې ته خو پوهېږې چې هغوی چېرته دي که نه هغوی چېرته دي ووایه
ځه نو لاړ شه ورک شه ځه اصلي اوس وخت سمه ده خوشې مې ده سمه ده غالبه زه خوشې شوم پوه شوم قمندانه قمندان صاحب فرید مو خوشې که قمندان صاحب موږ د خیر خبر ته په تمه یو موږ ته د خیر خبر راکړه سمه ده سرداره موږ هم لاس په کار کېږو دلګی مشه برمته شوي کسان راخلو مخکې لاړ شئ انتظار کوئ راځئ آرامه اوسئ خورې موږ راځو بامدار قمندان صاحب خبر آدم مارشال څه خبره ده مارشال څه وشوه زرګر ماته یو څه ووایئ سرداره لکه چې بم چاودنه وکړه څه خبره ده قمندان صاحب څه وشول څه وشول غلی شئ دا مو سرداره ده زه لاله او ماشومان یې په بم والوځول بم یې ایښی مارشال ټلیفون ماته راکړه زلال ماشومان چېرته دي زلال ماشومان وژغورل شول زلال یو څه ووایه زلال هغوی مننه څه وکړل ډاکټره قمندان صاحب خیر دی زر کوئ یو څه ووایه خیر دی ووایه چې هغوی وژغورل شول خیر دی ووایه چې هغوی وژغورل شوه ډاکټره اوس ته نشم ویلی خدایا اتا سره شکل ووایه فرید ډاکټره خیر دی خوشې که مرشه خیر دی مرشه زه لاړم دمه شوه کورنۍ مې ختمه شوه مرشه ډاکټره ارامه اوسه ګوره ډاکټر ارامه اوسه سمه ده ارامه اوسه کورنۍ یې ختمه کړه درته وایم ارامه اوسه ارامه اوسه زما مېرمنه مړه شوه زما ماشومان مړه شول مرشه زه څنګه ارامه اوسېدلی شم مرشه زما زړه کې اور بال دی زه څنګه ارامه اوسېدلی شم وایم ارامه اوسه سمه ده داسې مه کوه ډاکټر ارامه اوسه مه راځئ ورانې مه راځئ سمه ده ارامه اوسه زه هغه مرداره وم مرشه هغه ځناور چې هر څه ساخلي د هغه هر څه ساخلي زلما زلزله وژني مرشه ارامه نشم اوسېدلی نشم اوسېدلی زه هغه ځناور حتما ددره مرشه فریده مرداره وم دې ځناوره ډاکټره ډاکټره فریده سمه ده فریده راشي وحشیانو راشي میدان ته شئ اثر کوئ راشئ صبر وکړه ډاکټره راځه خوشې مې که مرشه
خوشی میکا مخکشه تو څه کوې ها خیر دی مرشه قربان نشه ما پرېږده چې زه هم مرشه په هوښ راشه ډاکټره صبر وکړه ډاکټره که غواړې چې مړ شي نو په دې ډول ځان ممړ کوه درته وایم دې خوا ته تېر شه ډاکټره ما پرېږدې مرشه زما حالت هېڅ که نه دی نه پوهېږم چې څه وکړم مرشه زما فکر هېڅ که نه دی ما پرېږدې که نه نو غبرګون ښه یې مرشه ډاکټره په هوښ راشه زما مېرمنه ووژل شوه مرشه زما ټول ماشومان یې هم ووژل ډاکټره زلال خور ماشومان زمونږ د کورنۍ غړي ول هغوی مونږ ټول ودرغولو پوه شوې زمونږ د ټولو درد یو دی مت پرېږده چاخلو ډاکټره خو اوس لږ ارامه اوسه نشم زمانه مرشه زه باید بل ماشومان غواړم زه خپله مېرمنه غواړم مرشه زه پرته له هغوی نه ژوند نشم کولی زه پرته له هغوی نه ساه نشم اخیستلی زه څه وکړم زه نشم زغملی خدایه ته هغوی ما ته بېرته راکړه آرام اوسه ډاکټره پوهېږې چې هېڅوک درته اجل نشي ګرځولی کله بند شوي یو ستوري والا ډېر وخت دلته نشي پاتې کېدلی قمندان صاحب هر ډول وسلې چې ورسره دي په موږ یې کاروي موږ یې سخت برید لاندې نیولي یو قمندان صاحب راکټ دی خو ویې نه منله هغوی بېګناه ول پلاره په جنګ کې بېګناه نشته بېژن دښمن دی هغوی هم زما زوی ستا د کاکا زوی یې ووژه هېر دې کړل هېر کړې مې نه دي پلاره خو هغه ښځه ماشومان بېګناه ول د هغوی وژلو ته یې سرتیا نه وه داسې چې د نو لاړه شه دا خبره دې مور ته وکړه د هغوی د وژلو امر دې را ورکړی مور مې